ترین پښتنو تاریخ، شجره او نامتو خلک. ګرانو دوستانو، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ ویډیو د پښتنو یوه نامتو او تاریخي قبیله ترین پښتنو په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکی وخت هره نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي. ترین په سړبني پښتنو کې یوه مشهوره قبیله ده چې په افغانستان، سهیلي پښتونخوا او پاکستان کې استوګنه لري. د پښتني روایاتو او د نسب د شجرو نه جوتیږي چې ترین د شرف الدین زوی او د سړبن لمسی 3 زامن درلودل چې ابدال، سپین او تور نومیدل، چې د سپین او تور اولاده د خپل پلار په نامه په ترین سره مشهور شول. د ترین هغه زوی چې تور وزمه و هغه په تور ترین، او هغه بل زوی چې سپین رنګی و په سپین ترین مشهور سو، چې د دوی د هر یوه اولاده د سپینو او تورو ترینو په نامه یادیږي. د حیات افغاني مؤلف ډیپټي محمد حیات خان د تور ترین او سپین ترین په اړه داسې لیکلی دی: تور ترین د درانو د ملک سهیل ته په پښین کې اوسیږي، چې لویدیځ ته د شوراوک سیمه چې د بډیسو قبیلې ټاټوبی دی، او سهیل ته د شال سیمه چې د تکتو غر د دغو سیمو ترمنځ پوله جوړوي. د پښین سیمه تقریبا 80 میله اوږدوالی لري، او دغه اوږدوالی د شمال ختیځ نه د توبې ختیځ خواته غځېدلی دی، چې تر ټولو سورور ځای 40 میله پلنوالی لري. د پښین سیمه د بډیسو د سیمې یعنی شوراوک نه لوړه ده، او سطح هم د شوراوک نه ډیر لوړوالی او ژوروالی لري، خو د شوراوک په پرتله ډیره آباده او شنه ده. دلته د ځمکې یوې کولو لپاره د اوښانو په پرتله له غوایانو نه زیات کار اخیستل کیږي، که څه هم په یو کولو کې کله ناکله د اوښانو نه هم ګټه اخلي، نو ځکه د دوی په سیمه کې اوښان هم روزل کیږي. که څه هم تور ترین زیاتره په کرنې او مالداري باندې خپله ګزاره کوي، خو یو زیات شمیر د سند او کندهار ترمنځ په سوداګرۍ بوخت دی. د دغې قبیلې ځینې دودونه او رواجونه درانیانو ته ورته دي، او د دوی خان د درانو د خان سره یو شان حیثیت لري. د پښین د ټولو اوسیدونکو شمیر تخمیناً 10,000 کورنۍ شمیرل شوي دي، چې په دغه سیمه کې سیدان هم اوسیږي، چې په دغو سیدانو کې ډیر تکړه سوداګران هم سته. د تور ترینو شمیر تقریبا 6000 کورنۍ ښودل شوي دي. سپین ترین دغه قبیله په شمیر کې له تورو ترینو نه لږ ده. دوی په 4 شاخونو بیل شوي دي، او د ژوره په نامه وادي کې چې د ټل او چوټیالي په میداني برخه کې پرته ده اوسیږي. د دوی او تورو ترینو ترمنځ یو څه د کاکړو ملک پروت دی، خو دوی په دود او دستور کې له تورو ترینو سره یووالی لري. دوی قوي او مټور خلک دي. د دواړو ترینو یعنی هم د تورو ترینو او هم د سپینو ترینو مشري او ریاست سره لدی چې سره لیرې پراته دي د یو خان په لاس کې ده، او د پښته مشري او خاني د تورو ترینو د بټیزي په شاخ پورې اړه لري. د دې خبرې د ثبوت لپاره دغه لاندینی متل مشهور دی: خاني ده په 2 کوره، په ترین کې په بټۍ ده، په لوهاڼي کې پر کټۍ ده. د دې متل مقصد دا دی چې خاني په 2 کورنیو پورې اړه لري. د لودیانو په لوهاړي قبیله کې د کټیزیو په شاخ کې، او بل د ترین د قبیله د بټیزي په شاخ، چې دا خبره پوره ثابته ده چې په دواړو ترینو کې یو خان دی، او نوموړی هر کال د سپینو ترینو سیمې ته د قلنګ د راټولولو لپاره ځي، او که څوک ونه غواړي نوکري وکړي، نو له هغه نه د دغه کار په بدل کې پیسې اخلي. د سپینو ترینو 3 واړه سیمې سره نښتې دي: ژوره چې د وادي نه په پورتني سیمه کې د سفر د غره له نږدې سیمو نه بیلیږي،
د غرونو په منځ کې تنګه خو کوزې خواته پراخه ده. تر دې ځایه چې آبادي هم پکې ده او 2 لوی کلي هم پکې شته. ټل بیا دغه ځای په پرتله لږ څه پراخه ده او د بورې او چوتیالي میدانونه هم ورسره یو ځای کېږي. د ټل او چوتیالي سیمه د سیوی له سیمې سره پرتله کېدای شي، خو هوا یې له سیوي نه یوه اندازه ښه ده. دا و د ترین د قبیلې په اړوند د ډیپټي محمد حیات خان لیکنه. 144 کلونه ترې تیریږي. د ترین قبیلې نور شاخونه. د ترینو د قبیلې نور شاخونه دا دي: وزیر، جم، سلیمان، اومچی، بابو، ملمونی، مندیزی، منګلزی، نیکختانی، بټیزی، تورلزی، هارونزی، سیکمی، ملکیار، اسماعیلزی، باروزی، حیدرزی، یعقوبزی، احمدزی، هیکلزی، خانخیل، ترینزی، بدلزی، فیروزی، لالازی، ملیزی، شادیزی، سخیزی، پلوزی، اغاخیل او داسې نور. د ترین د قبیلې د استوګنې اوسنۍ سیمې په سهیلي پښتونخوا کې ترین د سهیلي پښتونخوا په پښین، ژوب، کوټه، کلا عبدالله، زیارت، هرنایي، سنځاوی، لورلایي، ګلستان، سیوی، شراګه، خوست، دوکۍ، وستا محمد، جلمګزي، ګنداوا، مستونګ، کلات او خوزدار کې استوګنه لري. د لورلایي او زیارت اکثره پښتانه ترین دي. دوهم په افغانستان کې یو شمیر ترین په کندهار، هلمند او روزګان په ولایتونو کې میشته دي. داسې ویل کېږي چې د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ د ترینانو په وجه په ترین کوټ باندې یادېږي. درهم په پښتونخوا کې د پېښور د پجګي په کلي کې هم ګڼ شمېر ترین اوسېږي. ویل کېږي چې د پښین نه دلته رالېږدېدلي دي. په دې برسېره په هریپور او هزاره ډویژن کې هم زیات شمېر ترین اوسېږي. داسې ویل کېږي چې د هزاره د ضلع ترینان د کندهار او ژوب له سیمې نه هزاره ته لېږدلي دي. هغه وخت چې لوی احمدشاه بابا پر هند باندې برید کاوه، نو د هزاره د سیمې ترین مشرانو لکه نجیب الله خان ترین، سعادت خان ترین او زبردست خان ترین د ده په پوځ کې لوړې پوځي دندې درلودلې. همداراز د سیکانو سره په جګړه کې د هزاره د سیمې مشرانو لکه محمد خان ترین او بوستان خان ترین د میړانې ډېرې کارنامې له ځانه پرېښې دي. په اوسني وخت کې د هزاره سیمې په ترینو کې عبدالرحمن خان ترین او د هغه زوی جهانګیر خان ترین چې سیاسي او ډیپلوماتیکي دندې لري. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس فیلډ مارشل ایوب خان 1909 میلادي کال څخه بیا 1904 او د ده زوی ګوهر ایوب خان او لمسی عمر ایوب خان د هریپور بټیزي ترین پښتانه دي. د ترین پښتنو تفصیلي شجره. د ترین پښتنو تفصیلي شجره د قیس عبدالرشید صحابي په 4 زامنو کې کرلاڼي، سړبن، بیټنۍ او غرغښت نیکو او د سړبن په اولادو کې بیا شراف الدین او خیر الدین. د شراف الدین په اولادو کې بیا شیرانی، ترین، میاڼه، بړیس او ورمنو او د خیر الدین په اولادو کې بیا کند، زمند او کاسي وو. د ترین په اولادو کې بیا ابدال، سپین او تورو. د ابدال په اولادو کې بیا زیرک او پنجپای وو. د سپین ترین په اولادو کې بیا درخیل، سلیمان، توام او اومچی وو. او د تور ترین په اولادو کې بیا بابو، سلمونی، کندزی
او سیګی وو. د سلمونی په اولادو کې بیا هارون، علي او د کندیزي په اولادو کې بیا نکختانی، بټیزی، مندیزی، منګلزی او تریزی وو. او د سیګي په اولادو کې بیا کوک او بادمی وو. د هارون په اولادو کې یعقوبزی، اسماعیلزی، ابابکرزی، حیدرزی، بادوزی، نورزی او ملکیارو. او د ابابکرزی په اولادو کې بیا احمدزی، هیکلزی، خانخیل او هدیاو. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 15,000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي باچاهان او ورسره نامتو خلکو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.